یو بادشاہ ډېر ناپوهه وزیرانو ورته وویل چې دا ته څه کې کومه خبره چې کې دا ملک شرمې او بس ګډې وډې ویل نو څه وکړم وزیرانو ورته ویل چې داسې به وکړو چې د بادشاهانو مخکې خو تا ته موږ نشو ویلی چې دا خبره ته غلطه کې خو داسې به وکړو چې ستا د خپې پورې به یو تار وتړو او تار به داسې پټ پټ بوزو موږ ځان سره به کېږو خو چې ته بادشاهانو سره خبره کې او کوم ځای غلطېدې نو موږ به تار راکاږو نو ته پوهېږه خبره په بله اړه وه ویل ډېر ښه چرته بادشاهان به راغی او ده به خبره ګډه وډه کوله هغوی به تار راکړو نو ده به خبره په بله واړوله یو بادشاه راغی ورته وی چې هلکه خبرې خو به نورې کوو خو په دې مې پوه کوي چې په دې ستاسو وطن کې هم د دې تار رواج شته هغوی زر تار راکړو چې بیړه دې غرقه شي موږ دې پورې تار در تړلی چې د خرطوب خبرې مه کوه تا الټا هغه نه تپوس کړي نور بادشاهان دلته کمقل دومره چرته نو عزیزانو خبره دادا چالته هو وزیرانو خيارو که بادشاہ ساده هم نو کار چلے ده چرته چې ټوله معامله دغه سیه د خارونه او د کارغه کیسه کارغه او خارونه په جګړه دي نو نوشروان بادشاہ په لار روان او بختک وزیر ور سره دی چې وزیر ور سره دی نو نوشروان ته تاسو کو چې هلکه دا ولی په جګړه دي دا کارغه او دا خارونه ویسے پریدا وی نه حل وایا وی جی خبره دادا چې دا کارغه راغلی دی د خارونه نه لور غواړي او خارونه نه ورکوي وی چې نو بیا وی دې خارونه ورته یو شرط ایښی دی چې لور به هله در کوم چې 100 خارونه د دې لور په مهر کې وران شوي راکړي وی دا کارغه ورته وی دې خارونه ته چې بیبی دا سے چل دے چې دا یو سو خارونه وران شوي والا نور چې نوشروان بادشاہي او بختکی وزیری د سډیر خارونه وران وګوري د دوی دا جګړه د خپل عزیزانو چې د دې قوم دا حالتي تاسو به د عمل قرآن ګورئ چرته چې دا قومي تاسو به د عمل خیر غواړئ تزان سره جخت ګورا ورځ بیرته پتا بمبارای کیږي ورځ بیرته اوس داغه علاج سوچ کولو د پاره خو عقل پکاري سوچ پکاري اوس عقلمند او سوچمن سړی وینو عقل او سوچ کی کنه تا چې د چا انتخاب وکړو دینه بتدا توقوم کې چې د دې ملک به روس سره جوړه کول غواړي د دې ملک به هندوستان سره جوړه کول غواړي دومره خو پستر ګړون نه دی دا قوم دومره خو پوهیږي چې دا ما څوک منتخب کو دا به سبا هندوستان سره د دې ملک جوړه څنګه کوي یا کرو سوی چې راځي خبرې پې کوو چې د کابل 10 لکه خلق په پاکستان کې ولې ناستي خبرې پې کوو د خبرو کولو له به ته څوک لیږي دا خبرې به څوک کوي دومره خو نادان نه یې دومره خو پوهېږئ چې دا تاسو څه کوئ څه مو کړو څه کوئ لګیا یې هغه د رحمان بابا خبره وایي په ازل د نصیبونو جواري وه ای رحمانه چا ګټلې او چا بایللې نن ستا د نصیب جواري لګېدلې ده څوک یې ګټي او څوک یې د جواره دونه دي د جواره پړونه لګي زما عزیزانو عرض مې داو ما سره هیڅ فکر نشته زما مثال داسې دی لکه د هارون الرشید بادشاہ زوی بادشاہي پرېښوا او لاړو ملنګ شو د سیند په غاړه به ناستو روټۍ به چېرته پیدا کړه به یې وخوړه د سیند په غاړه به ناستو الله الله به یې کول بادشاہ مړ شو چې بادشاہ مړ شو نو جرنیلان ورپسې لاړه چې راشه پلار دې مړ شو چې په تخت کښېنې هغه ورته ووایي چې زه جرنیل صاحب زه دلیم بادشاہ یم وی دلې څنګه بادشاہ دا ګوره نه جامو ته ټاکای ګنډې او د سیند په غاړه ناست
ستنې نه تار ویستو سین ته ستنو غورځوله او راوړی زما ستن راوړی چې د دریاب څومره کبانو ټولو په خوله کې یو ستن نیولې واولی راوړه ویلوم لیده زه دلیم بادشاه چې جرنیلانو ډېر تنګ کو نو جرنیل ته وایي چې یا صاحبي لا تغترر بتنعم یا صاحبي لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول اے مرګریا د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږه یا صاحبي لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول اے جرنیل صاحب د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږه دا عمر بدیم یو ورځ تیر شي او دا نعمتونه بدیم د مرګاریان پاتې شي عمر بدیم ختم شي او نعمتونه بم درنه پاتې شي دو لاس دختې به ته روان شي بیا ورته څه وایي ورته وایي وإذا حملت على القبور جنازة وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول اے مرګریا کتا نن د بل جنازه پوګه کړي و دیره تروانه جنازه دی پوګه دا ادیره تروان نو فعلم بأنك بعدها محمول دا شپارسنی یقین لرا چی اورز بستا جنازم د بل پوگئی او قبر تبه روان کړي خیال د دیو کا تراله او ما ته دعوت راکې چراشه د پلار تخت خالی دی په تخت کې زما عزیزانو بادشاہی په فقر کې دا بادشاہی په غربت کې دا بادشاہی په دې کې دا چې د شپې سړه روټه وخوره او سار بیغم را پاسه ایس غم غشتي عزیزانو خبره دلتا د بادشاہ نه دا خبره د ملک دا خبره د وطن دا چې د دې ملک او د دې وطن انجام بچکیږي ځکه چې د رندو لاس کې د لارې سټیرینګ ورکی د رندو لاس کې د اس په واګي ورکی نتیجه به سي زیب کم طرف انجام به سي خبره د ملک دا سم ملک دی بیگا تاسو کته کروڑونه ډزه هم دي کنم دي نن دی اورېدل کروڑونه ډزه کلاشنکوف بمونه دا پکې خلاصې ده ولی منبري ګټلې ده تورشه په کچرو کې وګوره د سړی زوی شوی دی یو ډزې کړی دی ترننه کیس نه خلاصېږي بیګای ملک ته پر کړی دی په کروڑونو کلاشنکوف یې وچلې دی په یو سړی کیس رجسټر نشو دا ملک دی دا وطن دی ما یو ډز کړی ترننه مې کیس نه خلاصېږي ممبر له 2 کروڑه ډزې وشوي چا په کیس رجسټر نه اوس دې شله به عمر د کم ځای نه پیدا کما دې ملک له به عمر د کم ځای نه پیدا کړي چې یو ښځه ورته راله ماشومې په غېږ کې دی عمره دا قرآن یوازې مونږ د پاره دی که تا د پاره هم دی ورته بیبي قرآن هغه قانون دی چې په دې کې د امیر او د غریب فرق نشته د امیر او د غریب فرق نشته نن امیر چې په پاکستان کې هر څه کوي آزاد دی غریب کټتو کو هغه د پاره ارڅ دی بیا خو الحمدلله په دې غریبانو د خدای نور امر ټټنګ نور لوی چینجه په دې غریبو کې دا غریب خدای پیژندلی چې دا خزي سوټي تک دا مېندې پردي لوخي وینځي دا مېندې چې د پردای جامې وینځي
او دا ډنګي راوړې دی ډنګي دې ډنګي ځان نه څه جوړ کړي دا خدای پیژندل قوم هلکه خدای ظالم دی وای خدای ظالم دی خدای ته پته وکنه چې تعالی میګیا که وزر درکم ته خود خلکو سترګې خوري تاسو خدای پیژندل دا غریبان دا د شنو چای غله دا د کباب او د روټۍ غله دا خدای پیژندل نن ته یو د خره غوندې سپېږمۍ دي پرون میلادینو سپېږمۍ خړې دی داسې مې ورته سره وخوځول د خره سپېږمۍ دا خدای پیژندلی خدای په یاره واورئ یا به مړ یا به ژوندی چې تاسو د اهل دنیا سجدې کول او د هغې پوجا پاټ پرېښی نه او تاسو ښه ورځ په دوربین کې ولیده نو که مړم په قبر مې راشئ متیازې وکړئ ښه ورځ به نه ګورئ دغه تالی سټ به یئ دغه چولی چک به یئ دغه پردی جارو کخ به یئ تاسو به خدای په خپلو پو نه ودرئ او نه به تاسو له خدای ښه ورځ دا خدای پیژندلی قوم دا الله نه لوی مهربان په دنیا کې بل څوک شته نو دا په مونږ یې ولې مهرباني نه ده کړې ځکه چې مونږ کې ځای نشته مونږ کې ځای نشته خدای ته وګورئ خدای ته وګورئ خپل ځان وپېژنئ خپل حیثیت وپېژنئ خدای وپېژنئ د خدای رسول وپېژنئ حکومت ته وایم د خدای هغه لویې ورځې خاطر وکړه د دې ملک تقدیر سره لوبې مه کوه د دې ملک تقدیر سره لوبې مه کوه دا ملک به تباه شي دا به غرق شي آسمانی آفت به پې راشي لوټه به یې لاندې باد خدای داسې کړي نه دي نوح علیه السلام پیغمبر پکې موجود و او طوفان پې راغی لوټه یې لاندې باندې پاتې نه شو آسمان د پاس نه اوبه راورولی او ځمکې د لاندې نه یو ساس کې به د کوهي تور غرم را پرېوتو آسمانی آفت به پې راشي د ملک تقدیر سره لوبې مه اهلیت ځان کې وګورئ قوم د قوم ځان کې اهلیت پیدا کړي د ملک مشرۍ له د سړي د انتخاب ماده ځان کې پیدا کړي چې دا سړی زه د ملک مشر کوم دکې اهلیت هم شته او که نه سبا به دی د دې ملک ترجماني کولی شي او که نه تاسو وګورئ نن څومره ورځې وشوې چې هغه عظیمې دوپړه بي بي سي باندې کړي دي او د پاکستان نه بغیر بله خبره نشته په عالم کې په شرمونو او شرمولو دا ملک په دنیا کې تاسو څه خبر یې تاسو خو د میانو رونه یئ تلاو کې چې کوم ځای ګرځئ دغه ځای وینئ بارم نظر نه لګي نن ستا ملک په دنیا کې شرمېدلی ملک او د چا د لاسه زمونږ د لاسه زمونږ د لاسه نو زما عزیزانو خدای د پاره فکر د دې ملک پکار پرې جنبې حکومت ورته قانون رئیس دی چې د الیکشن خلاف څوک کوي 3 کاله قید کوي او پلانې څوک کوي دومره کاله قید ما ورته وی د الیکشن خلاف څوک نه کوي خو الیکشن هغه قوم ته کوه چې شعور خو پکې وي که نه دا قوم د الیکشن قابل نه دی دا قوم د دې قابل نه دی پرون تاسو وګوته د دې قوم چې د خلکو د ښځو او د لوڼو پکې کومې بېعزتۍ شوي نن په اخبار کې وګورئ د خلکو د لوڼو او د ښځو تصویرونه پکې راځي واده د چا دی او ښځې پکې د چا وشرمې دي اوس بېله خبره ده چې نه ما کې عقل شته او نه تاسو کې عقل شته دا بېله خبره ده ځکه چې زمونږ د عقل انتها وشوه کم قوم کې چې عقل وي داسې قوم نه لکه دا مونږ چې دا خلق نه نور قومونه هغه امریکې غوندې قوم وي یورپ غوندې ممالک وي هغه روس غوندې قوم وي هغه چین غوندې قوم
کم قوم کی چې عقلی هغه د چین غوندې قومي چې تا نه رستو آزاد شوی دی او نن د دنیا عظیم طاقتونه تیری. مونږ قوم کې عقل نشته. د مونږ قوم عقل تاسو وکتو، پرون مو وکتو، بل ورځ مو وکتل. دا زمونږ قوم دی او دا زمونږ خلک، دا زمونږ سړي دي، دا زمونږ لکان دي او دغه زمونږ ښځې. تاسو خیال را دغه زمونږ ښځې دي چې په پولینګ سټیشنونو څه حال ورسره وشي. دا هغه شرمېدلی قوم. تاسو خیال راغی؟ نو دې قومونو کې عقل نشته. دا دغه خلق دی چې دا تاسو ولیده. نن د ملک تقدیر دا نن دې قوم د چا په لاس کې ورکړه. په دې چرې سوچ کړئ یا په دې پوهېږئ تاسو چې نن د ملک تقدیر تاسو د چا په لاس کې ورکو؟ د ملک تقدیر به کوم خلق جوړي؟ د ملک فیصلې به کوم خلق کوي؟ دا تاسو د چا په لاس کې ورکو؟ په دې سوچ کړئ. خو د کارغان ورونه وایي مردار املان دی ولیده او پاس پہ ګرځېدی کان کو پتہ نه لګېده. دلته سوال د عزیزدارۍ نه، سوال د رشتې نه، سوال د پرې جنبې نه، سوال د دې وي چې زه د ملک د تقدیر واګې د چا په لاس کې ورکوم. ټانګه ډکه ده او سړي پکې ناست دي او تا د اس په واګې ډېر په لاس کې ورکې. دومره خو به پوهېږئ په خبره چې د اس په واګې ډېر په لاس کې ورکې نو اس په او ټانګه او پکې سورلی به بچ پاتې شي. نن تاسو د ملک د تقدیر فیصلې ړندوله په لاس کې ورکړه. خدای دې ملک شي ستاسو مو، خدای دې ملک شي د دې ملک. سوال دلته عزیزه دا نه سبا به دې ملک ته د تعلیم پالیسی جوړول غواړي. د تعلیم نو د ملک د تعلیم پالیسی ته وګوره چې دا ته چا پسې منډې وای چې دا به جوړولی شي. سبا به دې ملک دپاره د قرآن کریم د آئین پالیسی جوړول غواړي. ته وګوره چې دا ته چا پسې منډې وای چې دا د قرآن د آئین پالیسی جوړولو پوهېږي. سبا به د دې ملک بیرونی دنیا سره روابط او تعلق جوړول غواړي. ته وګوره چې دا سړی په دې پوهېږي. د دې داسې مثال دی. اوس چاته دا خبرې کوي یو ښځه وه بجای نامه یې وه بجای. نو د کور مالکه ترې ډېره تنګه وه او چې کوم ورانې به یې وکړل بیا فټې مو لعنت فټې مو لعنت فټې مو لعنت. آخر د هغې اډو په فټې مو څه پروا نه راتله. آخر یې ووایي چې په فټې مو د بجای څه شي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړی نه شي. پوزه دې ته په بیخ کې نه غوسه کړي، په فټې مو دا بجای اډو شرمېږي. دا قوم په فټې مو شرمېږي. یا هم شرمولو زما هلکومه ګیره مې سپینه شوه عمر ټول تیر شو. ما څوک ونه شرمولی بلکې زه وشرمېدم ځکه چې د شرمېدلو ملام شرمېدلې. دا د کشمیریانو قصه مې درته کړې وه چې ته کشمیر ته تللی مال نه ویل ته څنګه مولی مال ته تللی ویل نه. نو مال د بې غیرت قوم امام چېرته غیرتي کېدی شي؟ وی چې نه. نو مال بس خبره خلاصه. وی څنګه ته یې داسې زه یم. نو عزیزانو زمونږ د شرمېدو پکې یقیني دي دا خلق نه شرمېږي. نو عرض مې دا و چې نن د ملک د تقدیر واګې د چا په لاس کې راغلی؟ د دې قوم د لاس.